عمران خان دغه سوچو چې یاره زه یو آزاد ریاست دی پاکستان او زه به ازادي وکم او دا قوم به د غریبۍ نه خلاص کم. خو دا سوچ یې نه و چې هلکه مونږ خو د IMF غلامان یو، مونږ خو ازادي نه شو کولی. السلام علیکم ملګرو. اخر مولانا صاحبان راووت عمران خان په اړه بیانونه ورکړو. عمران خان جیل ته څه لاړ؟ عمران خان خپل سوچ او خپل فکر د جیل ته بوت ځکه چې د هغه سره د عوامو ټولو غم ونه عادي. مولانا صاحب څه ویل؟ د ویډیو ګورو مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ. عمران خان دغه سوچ و چې یاره زه یو آزاد ریاست دی پاکستان او زه به ازادي وکم او دا قوم به د غریبۍ نه خلاص کم. خو دا سوچ یې نه و چې هلکه مونږ خو د IMF غلامان یو، مونږ خو ازادي نه شو کولی. عمران خان دغه سوچ و چې یاره زه یو آزاد ریاست دی پاکستان او زه به ازادي وکم او دا قوم به د غریبۍ نه خلاص کم. خو دا سوچ یې نه و چې هلکه مونږ خو د IMF غلامان یو، مونږ خو ازادي نه شو کولی. مونږ به هله ازاد یو چې کله مونږ د IMF د قرضونو نه خلاص شو، چې دا قرض په مونږ باندې دا سود لبس دا په مونږ باندې یوړي او بیا تر هغې پورې مونږ نه شو کامیابېدلی او د دې قرض نه شو خلاصېدلی کله چې زمونږ داسې حاکمان په مونږ باندې مقرر وي چې مولا پکې د غلو مشر شي نو مونږ د قرض نه شو خلاصېدلی. خفه کېږئ مه که په دې باندې څوک خفه کېږي، الله دې زړه وچوي، ځکه زور یې مونږ له غریبانانو له راځي، عوامو له راځي، حکومت له زور نه دی. که هغه ښه شي خو زمونږ دپاره به ښه، خو چې بد یې خو هم زمونږ دپاره بد دی. نو بد یې ګورو او ښې نه ګورو د دې خلکو. په عالمي منډۍ کې تیل ارزان دي، دلته په مونږ باندې دلته کې اور راښکته دی. څوک والله چې ځان له اوړه نه شي اخیستلی. خلکو خودکشیانې وکړه، بچي یې مړه کړه د دې د وجې نه چې غریبي او فقر په دومره راغلی چې څوک وس نه لري، کارونه خلکو ته نه میلاوي. تاسو دا ویډیو کتله؟ مولانا صاحب څه په خپله بیان کړی و. د عمران خان خپل سوچ او خپل فکر نو جیل ته بوت ځکه هغه سره د عوامو غم و. نن په اډیاله جیل کې عمران خان د جج ته پیش شوی و. نو جج د هغو ټول دا سوچ و نو چې عمران خان باندې غټ کیس واړو چې ټول عمر یې جیل ته کړو. نو عمران خان نن داسې خبرې وکړې. عمران خان نن داسې وکړو چې د هغه د نن د جیل کم کیس هغه سپا راغلی. نو کوم وکیلان او خپلې خبرې کړې وې د عمران خان. نو نن په هغه جیل کې عمران خان سپا راغلی ځکه چې ټول عوامو دواګانې دي. د عمران خان په دې کیس کې سپا راغلی. عمران خان په ډېر کیسونه راغلی، صفر کیس هغه کې سپا شو. نو نن په بګر کیسو نه هغه کې عمران خان سپا راغلی. نو عمران خان په ډېر کیسونه دي. عمران خان دواګانې ته کوي راخلاص بشي او انشاءالله راخلاصېږي به هم لږ ټیم پاتې دی. نو دواګانې به ورته کوو د عمران خان ته. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني، مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ او موږ د ویډیو فیسبوک باندې ګورئ، فیسبوک سره فالو کړئ، یوټیوب چینل ګورئ، یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. والسلام.